د بلخ والي په مزار شریف کې د مزار هوټل سوداګریز مرکز څخه د لیدنې پر مهال ډاډ ورکوي چې په هیواد کې له پانګونو څخه ملاتړ ته ژمن دی. محمد یوسف وفا د هیواد د اقتصادي وضعیت ښه والی د سوداګرو هڅو پورې اړوند بولي او په بېلابېلو برخو کې د هغوی د ګډې پانګونې غوښتونکی دی. ښاغلی وفا ډاډ ورکوي چې واکپال حکومت پانګوالو ته په دې برخه کې ټول اړین فرصتونه په واک کې ورکړي دي. مسؤلین د در شا ولاړي او پشتیبانی به کوي، همکاري به ورسره کوي، کومک به کوي چې دا نور پروژې دا مخته یوسي چې کوم خنډونه یې ان شاء الله دا به موږ همکاري ورسره کوو، کومک به ورسره کوو، در هره ځای چې کومې پروژې هغه همدغسې په صحیح توګه وسرته ورسوي. د اقتصاد پایه د نظام دپاره جوړه نه وي، رغېدلې نه وي او مستحکمه سوې نه وي، هغه نظام بقا نشي پیدا کولی. ورته مهال یو شمېر نورې حکومتي څېرې هم له پانګوالو غواړي هیواد ته راشي او هیوادوالو ته د کار زمینې برابرولو کې ونډه واخلي. دیگه تجارت ملی ما با تشویق شود. بیا یا تنها مزار نیست، دیگه ولایت هم سرمایه‌گذاری بکنه. بیا ملت خود کار برش پیدا بکنه. ان شاء الله العزیز نظام اسلامی حمایه همه ملت تجارت ملی ما است. مزار هوټل پروژه الحمدلله د افغانستان په سطح یو نمونه‌ای هغه پروژو څخه چې خصوصي سکتور د حکومت سره په شراکت سره یو ځای چارې پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ سیمه ییز مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو ترڅنګ تازه 100,000 جریبه نوره ځمکه هم د تولیدي کارخونو جوړولو او د پانګونو جذب لپاره په پام کې نیول شوې ده.